السلام علیکم ملګرو، سلامونه احترامات. نن ما تاسو ته د یو لوی نوم یو نظم خوښ کړی دی چې خان عبدالغني خان په نوم باندې پیژندی شي. یو لیونی فلسفي د هغه تخلص دی. د هغې نه مخکې به زه په هغه باندې خبرې کول ډېر ګران کار دی، خو د هغې نه مخکې به زه تاسو سره خپل یو دوه درې شعرونه شریک کړم. وایي څه خدای کړمه څه تا لیونی، څه خدای کړمه څه تا لیونی، په دواړو سترګو یمه ستا لیونی. او وایي زن زر عیش عشرت میکده ساقي، زن زر عیش عشرت میکده ساقي، رنگ نور د حسینو کړمه ستا لیونی. او بل اخري یو شعر دی چې خواجه حضر ملنګ امیر چشتی، خواجه حضر ملنګ امیر چشتی، محمده په خوبانو یم ستا لیونی. ډېره مینه او مننه. دې نه بعد به زه تاسو سره د خان عبدالغني خان صاحب نظم ارادې په نوم هغه لیکلی دی، تاسو سره شریک کوم. اوسني ماحول سره بلکل جګ جوړ دی دا غزل، دا نظم. وایي نه مې یار شته نه به وشي، نه مې یار شته نه به وشي، اوسني یاران دي خوشي، چې حاجت یې درته وي ستا به پلار نیکه هم خشي، چې حاجت یې درته وي ستا به پلار نیکه هم خشي. او وایي کار چې خلاص شي داسې تښتي، کار چې خلاص شي داسې تښتي، د لیندې نه لکه غشي. او دا بل دی کې متل راغونډ کړی دی، او دا متل هم د غني خان صاحب دی. د شلتالو متل به تاسو اورېدلی وي. وایي چې یاري په شلتالو شي دا یاري به څه یاري شي، نن خو دومره یاران ډېر شو لکه سیند کې خشي بشي. او سخا بادام دی وای نخلې، سخا بادام دی وای نخلې، یو بډکې سل به تشي. او په فایدې د ظاهر خان دی، په فایدې د ظاهر خان دی، خو پکې اوبه اوبه شي. او اخري مقطع ده، وایي ته په دغه لاره مزه، ته په دغه لاره مزه، غني دا به درته ښه شي. ډېره مینه احترام مننه. الله په امان.